السلام علیکم ګران دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یې. له هر څه نه مخکې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، همدغه سور بټن چې وینئ دغه وکیکئ او په څنګ کې دا زنګولې بټن هم وکیکئ، آل انتخاب کړئ تر دې چې زموږ نورې ویډیوګانې تر تاسو ژر در ورسیږي. نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او اوس به راسو ویډیو به شروع کړو. سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. عبدالمتین سرور یم او تاسو ته نن ورځ د یو اپلیکیشن چې هغه څه کار کوي، موږ تاسو ته پیسې ګټي او ډېره په اسانۍ باندې ګټي. نو راځو هغه اپلیکیشن تاسو ته ښیم او تاسو هم کولی شئ په خپل موبایل کې ډاونلوډ او نصب کړئ او وروسته له هغو تاسو خو سي ډالر پکې وګټئ او هغه ډالر بیرته لاسته راوړئ. نو راځو دغه کوم برنامه ستاسو وینئ په دې رنګ کې دا زیړه برنامه ده، دې باندې اوکې کوم او دا به موږ ته خلاصه سي. ښه، ورته ماتل کوو تر څو کاملا خلاصه سي. ښه، د نیټ مشکل دی، بیا ورباندې اوکې کوو تر څو خلاصه سي. نو نیټ مې ضعیف و او اوس مې وای فای ته وصل کړه. نو رابسو وروڼو دې اپلیکیشن ته چې موږ تاسې څنګه او په څه طریقه باندې پیسې ورنه ګټای شو. اول به راسئ دې اپلیکیشن کې به خپل نوم راجستر کړئ، یو اکاونټ به ځان لپاره جوړ کړئ. دا اوکې کوو. ښه، نو دلته راځو ساین اپ اوکې کوو او دلته موږ نه اول سر کې څه غواړي، یو ایمیل غواړي. نو هغه ایمیل چې موږ تاسې لرو هغه به ورته ورکړو. مثلا زما ایمیل دا ده، جیمیل. نو خپل ایمیل مې ورکړ او یوزر نیم به ورته وټاکم چې زه متین 123 یوزر نیم ټاکم او یو به پاسورد ورته وټاکم چې پاسورد هم له 6 کاراکټره اضافه وي یا له 6 کاراکټر سره برابر وي. نو زه راځم ورته وایم ا او 10 20 30 50. نو دا مې ورته پاسورد ورکړو او ساین اپ باندې اوکې کوم. نو کله چې موږ ساین اپ اوکې کوو موږ ته 50 پوینټه راکړي، په دې خاطر باندې چې موږ ثبت نام ورسره وکړو او یو اکاونټ موږ ورسره خلاص کړ. نو 110 پوینټه څو کېږي، $1 ورنه جوړېږي. نو که موږ ثبت نام دلته وکړو موږ ته 50 پوینټه راکړي. نو دلته ورباندې اوکې کوو او یس وایو تر څو زموږ اکاونټ تکمیل سي. نو ورته صبر کوو تر څو موږ ته هغه نیټ ځینې وخت ضعیفه وي. نو دوستانو دې صفحه کې یو ریفر کوډ هم موږ لرو مخکې چې هغه باید موږ یاداشت کړی وای او دلته هم ویلی وای، خو اوس موږ سکیپ کوو، دغونه تېرېږو، وروسته بیا هغه کوی سو راسو. نو دلته د ما موبایل ماته وایي چې که غواړې د رمز پاسورد سیو کړې نو کولی شي. زه ورته هم سیو کړه. ګورو 50 پوینټه موږ ته څنګه کړه جمع سو، رایې کړه ورته اوکې وایم 50 پوینټه. ګورو دغه برخه کې پورته چې موږ ګورو دلته هم موږ ته 50 پوینټه جمع سو او ډایلی چکن بونس او دا دلته چې 5 لیکلي دي جمع 5. دا هره ورځ چې تاسو دا اپلیکیشن چک کوئ تاسو ته 5 پوینټه درکړي. نو که دلته زه اوس اوکې ورباندې وکړم دا یو ایډ صفحه به هم موږ ته راسي، تبلیغ ده. نو دا به هم په موږ باندې دی وګوري او وروسته له هغه به موږ ته 15 پوینټه راکړي. دا که به ستا کوم فکر کوم هغه ټاکلې مودې پورې
به دا بسته نه سي. ښه نو نه پوهېږم چې څومره وخت ده. او دغه بیا بل دا نو ګیمونه دي او موږ تاسو ته یې په تبلیغاتو کې اچولي دي تر څو موږ هغه وګورو او نصب یې کړو. ګوره هلته چې ما په خط ورباندې کلیک وکړ ولاړ تبلیغ ته او د نصب ځای ته، خو زه له دې نه تېرېږم، له دې ځایه بسته کوم. نو کله چې دا بسته که هغه کوم ایډس چې ول یا تبلیغات چې وو، ګوره 15 پوینټه یې موږ ته نور هم راکړې د دې په خاطر چې تبلیغات موږ ولیدل او نن ورځ موږ چک کړه. پورته که ورته وګورو دې برخې ته 50 پوینټه سو. ښه بل راځو چې لرو دغه ریفر کوډ کې 300 پوینټه لرو. که دا چېرته موږ مخکې پکې ویلی وای، خو یو وارې بیا دلته ځم او دغه کوډ به کوم چې موږ ته معلومیږي دا به یو ځای یاداشت کړو او وربسو، وروسته له هغه به هغه کود پکې ووایو. خو تاسو به دا کار وکړئ. اوس ما نه داسې د یاداشت شی نشته تر څو چې هغه پکې ووایم. بل ویریفای یور ایمیل دغه برخه کې خپل ایمیل که تاسو ویریفای کړئ نو څنګه به سي 50 پوینټه به موږ تاسو ته نور هم راکړي، جمع به سي. تاسو ته مې ویلي ورونو چې 110 پوینټه $1 کېږي، چې دغه موږ تاسو ډېر په اسانۍ باندې پوره کوی سو. اوس 50 پوینټه سو تقریبا 50 سنټه یا $0.5 موږ په دې فقط یو ساده ثبت نام باندې لاسته راوړل. ښه که زه اوس ورسمه یو وارې خپل ایمیل چک کړم، ډېر امکان یې دا ده چې ما ته ایمیل راغلی وي. دا وګورم د څه شي ایمیل ده. ښه له دې به تېر سو او دلته ورځم. ښه کش کارما دا ایمیل موږ ترلاسه کړی د ویریفای ایمیل ده. دلته موږ ته وایي چې دې لینک باندې که تاسو اوکې وکئ د تاسو ایمیل به څنګه سي ویریفای سي. نو دې باندې هم زه اوکې کوم تر څو د موږ ایمیل ویریفای سي او 50 پوینټه موږ ته نور هم اضافه سي راسي. نو له دې سره به انشاءالله زموږ $1 پوره سي. نټ ضعیفه ده تر څو ورته صبر کوو چې صفحه خلاصه کړي. دوستانو لا هم منتظر یو، زما نټ کار نه کوي خو بیا هم ښه نو اوس ګورو دا صفحه هم راغله. ګورو چې موږ ته څه راځي، آیا زموږ ایمیل ویریفای څه که نه. نو اوس به موږ ته معلومات وسي. ګورو چې ولیک اکاونټ ویریفایډ ایمیل متن ټاګه سروری هیز بین ویریفایډ. نو موږ ته وویل چې تاسې څه شی هغه ایمیل چې ده هغه ویریفای سي. اوپن او بیرته ولاړ شه خلاص که خپل هغه کوم اپلیکیشن چې مخکې موږ خلاص کړی و. نو بیرته موږ ورسو به خلاص کړو، موږ ته به 50 پوینټه اضافه راکړي. ګورو پورته پوینټو کې چې ورته وګورو 106 پوینټه د موږ اضافه سو، خو یو صفحه هم موږ ته اوس راځي او هلته وایي 50 پوینټه د ایمیل تاسو ته اضافه سو. کله مو ایمیل ویریفای که د هغو له وجې. ګورو دوستانو چې موږ ته یې ولیکله چې 50 پوینټه تاسو ته اضافه سو، اوکې وایو. نو 106 پوینټه سو. موږ سره 106 پوینټه مساوي له څو سره کېږي؟ له $1 سره کېږي. نو بل کوز همداسې لرو که چېرته پروفایل تکمیل کوي تاسو ته به 100 پوینټه نور درکړل سي. کمپلیټ پروفایل او داسې 125 به درکړي، 150 به درکړي. نو داسې موږ تاسې
ویډیو. نو دغه موږ ټول تکمیلوای سو او موږ ته پوینټونه څنګه کوي؟ اضافه راکوي ورونه. دوستانو وینو هغه څه شی چې وله ریفر کوډ چې و 300 پوینټه چې موږ ته راکول، هغه ما یو وار ویډیو سټاپ کړه د دې په خاطر چې نېټ ضعیفه و، چې ویډیو ډېره اوږده نه سي. نو ما هغه وویل 300 پوینټه یې هم موږ ته راکړه، دا مو اوکې وایم تر څو له نورو پوینټو سره اضافه سي. ګورو 300 جمع سو، اوکې وایم 406 پوینټه سو زموږ 406 پوینټه چې برابر له $4 سره ده. $4 فعلا موږ تاسې لاسته راوړه. نو همداسې ورځو دغه 100 پوینټه هم غواړو لاسته راوړو او بیا د نیټ اختیاري راکړه، بیا ورې امتحانوو. ښه دا دوم امتحانوو. ښه دغه هم فعلا دا مشکل لري، نو دا یې موږ ته راخلاصه کړه. دا صفحه خلاصوي چې دلته ځینې سوالونه دي، هغو ته به جوابونه ورکوو. تر څو چې صفحه خلاصه سي موږ منتظر یو ورته. دوستانو ډېر له ځنډه وروسته، ځکه زما نیټ نن کار نه کوي، مشکل دا ده کنه دا صفحې دومره په سختۍ نه خلاصېږي او په اسانۍ خلاصېږي. نو دلته موږ ته وایي چې خپل ایمیل دې وارد که او جواب ورکړه سوالو ته او دغه مرحله پای ته ورسوه. تاسو ته به نو دې کې دغه یو ځای کې به تاسو ته به 270 پوینټه څنګه کوي درکوي چې په دغو کې ثبت نام ایمیل ورکړئ او سوالو ته یې جوابونه ورکړئ. که زه یو وار ایمیل هم پکې ووایم، هغه ایمیل هم تر څو نه پکې ویل کېږي چې دا صفحه کاملا لوډ نه سي. نو یو ځل زه به معطل سم تر څو صفحه کاملا خلاصه سي. په هر ترتیب موږ ته پیغام راکړه چې صفحه جواب نه ورکوي، انتظار کوي او که بسته کوي. خو تاسې انشاءالله پوهېږم چې تاسې ورباندې پوه شوئ. نو اوس څه صفحه هم خلاصه شوه. که چېرته دلته زه ایمیل ورکړم، نو دا زما ایمیل څه اوس ګورو چې کوم سوالونه موږ نه کوي. نو دا د موږ په اپلیکیشن کې که یو وارې ورسو 3 مرحلې وې، نو هغه 3 مرحلو نه به موږ تاسې څنګه کېږو راتېرېږو. اول وار مې چې کوم وکړي که دغه موږ ته راغله ګوره چې اول کې که تاسې ثبت نام وکړئ یا دومره پوینټ به درکړي، دوم کې دومره، دریم کې، نو دا یو قلف به موږ ته خلاص شي. ګوره دا ټول کې ثبت نام کېږي. په اولني کې 270 پوینټه، 21، 19 او 40 50 پوینټه دغو کې راکوي. که له دې نه بیرته شاته ولاړ شو، اول قلف به موږ ته خلاص شي، دوهم او دریم. نو کله داسې قلفونه چې موږ ته خلاص شو، وروسته له هغو دلته موږ ته نور تصویران راځي، کولی شو هغه مازې وګورو او موږ پوینټونه لاسته ورباندې راوړو. ویډیوګانې راځي، ویډیوګانې کتای شو هغه باندې به موږ ته پوینټونه راکوي. او داسې ځینې اپلیکیشنونه موږ ته مخته کوي چې دا خپل موبایل باندې نصب کړه او تا ته دومره پوینټه موږ درکړو. هغه په خط نصب کړه، بیرته یې ډیلیټ کړه، حذف یې کړه، نو موږ تاسو ته به دغه پوینټونه راکوي. نو ډېر اسانه او ښه طریقه یې ده او ښې پیسې دي. د دې له لارې موږ تاسې لاسته راوړلی شو. دلته بیرته مخکنۍ صفحې ته ور وګرځېدو، کوم چې موږ اوکې کړې وه. نو ګوره دا صفحه به موږ ته راوړی ده. که تاسې په انګلیسي باندې پوهېدئ نو سوکه سوکه به یې در سره وواږئ. نو دلته یو کاملا اکاونټ غواړي چې تاسو دې سره جوړ کړئ. که فیسبوک ولرئ نو لاګین باندې به اوکې وکړئ د فیسبوک په علامت باندې، نو تاسو ته به اکاونټ اتومات جوړ شي. او که نه نو دلته به خپل تاریخ تولد انتخاب کړئ، خپل جنسیت به وټاکئ او زیپ کوډ به خپل ورکړئ. که ته دا ټول ټیک مارکونه به در سره اوکې کړئ او یس آی ایم به اوکې کړئ او مشین بټن به ووهئ، تر څو له دې سره ستاسو یو اکاونټ جوړ شي. نو تاسو ته به 270 پوینټه دا درکړي. بیرته راګرځم خپل اپلیکیشن ته. اپلیکیشن کې دا برخه موږ خلاصه کړې وه تر څو چې موږ وګورو. ښه
نو دا برخه موږ د څه لپاره خلاصه کړه؟ د دې لپاره چې کله موږ تاسې دغه خپلې پیسې باسو په څه رقم باندې یې ستایسو او څنګه یې باسو یا دا پوینټونه څه رقم خپل یعنې پیسې کوای سو، پیسو ته اړوای سو. نو د هغو د کار لپاره به موږ تاسې څنګه کوو دوستانو؟ راځو به په دې ډالۍ عکس باندې موږ تاسې څه کوو؟ اوکې کوو تر څو دا صفحه موږ ته خلاصه سي. نو دې صفحه کې به موږ تاسې څه شی ولرو؟ پیپال اکاونټ که ولرو، امازون حساب که ولرو، یا ایپل آی ډي که ولرو، ګوګل پلی ته دغو ټولو ته موږ څنګه کوای سو؟ دغه پیسې انتقالوای سو او موږ استفاده ورنه کوای سو. او که ماستر کارت دا شی هم ولرئ ګټه ورنه اخیستل کیږي. نو که پیپال کې موږ دا پیسې غواړو انتقال کړو نو څنګه کوو؟ د $10 لپاره څو پوینټه پکار دي؟ موږ ته لیکلي دي 14500 دو ځای کې ګوره 14500 پوینټه پکار دي تر څو $10 جوړ سي او هغه موږ ته راکړي. 14500 ډېر په اسانۍ موږ تاسې جوړولی سو. او که $25 سي 28500 پوینټه به پکار سي. که $50 یې نو 5000 پوینټه به څنګه سي موږ تاسو ته ضرورت وي تر څو نو که اوس $10 موږ تاسې باسو نو که دې په بټن باندې کلیک وکړو موږ ته به ووایي چې 1493 نور پوینټه تاسې لاسته راوړئ. ګوره پورته لیکي 1494 نور پوینټونه لاسته راوړه تر څو ته $10 وایستلی سئ. نو دا موږ تاسې وکتل چې ډېر کم وخت کې موږ تاسې کار ورباندې وکړو او $4 موږ تاسې لاسته راوړو. که تاسې زحمت وکاږئ او داسې نور کار ورباندې وکئ، ایډونه وګورئ، ویډیوګانې وګورئ، همداسې کوم شیان چې دوی درته پیشنهاد کوي د اپلیکیشن تاسې هغه کارونه وکئ. نو زه مطمئن یم چې تاسې به د ورځې کم تر کمه 30 تر $50 کار وکئ. نو که تاسو چیرې وواږئ چې دغه پیپال اکاونټ په افغانستان کې کار نه کوي او ماستر کارت موږ نه لرو، د دې لپاره ډېر ساده او اسانه لار شته. له موږ سره په تماس کې سئ او د ما ایمیل د صفحې په اول باندې شته، شمارې مې هم شته د واټساپ، نو هغو باندې تماس کې سئ. زه به ډېر په اسانۍ باندې تاسو ته ماستر کارت ثبت نام وکړم او په 20 ورځو کې به تاسو ته له لندنه په هر ولایت د افغانستان کې چې اوسیږئ هلته به در ورسیږي او خپل ماستر کارت به د مخابراتو له ریاسته ترلاسه کړئ، کاملا رایګان مفت. او وروسته له هغه چې ماستر کارت هم ترلاسه کړ او تاسې له پیپال سره څنګه کوای سئ؟ لینک کوای سئ. چې کله لینک سو نو د تاسې ماستر کارت او پیپال اکاونټ تقریبا یو اکاونټ کیږي. نو تاسې نور هم دې باندې کار وکئ انشاءالله چې دا ډېر یو ښه اپلیکیشن ده، تاسې ښې پیسې لاسته ترې راوړلی سئ. او مهرباني وکئ که دا ویډیو ستاسو خوښه سوې د موږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې لایک کړئ او کومنټونه خپل نظرونه په کومنټو کې موږ ته ولیکئ او د هر څه په اړه باندې معلوماتي ویډیوګانې ستاسو غواړئ موږ ته یې کومنټ کې ولیکئ او هغه ویډیوګانې به تاسو ته جوړې کړو او انشاءالله تاسې د استفادې وړ به وګرځي. نو دوستانو په الله مو سپارم د راتلونکي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل بیا هم هېر نه سي، سبسکرایب یې کړئ. مننه، ژوند مو غواړم.